حضرت عمر فاروق چې کله به سړی گورنر کې ورته ویلې ولې به یو پر ترکی آس نه کښېنې ساده آس عام نارمل چې کوم آس دی پر دې به سوارلي کوې. دویم دا ده چې سپټۍ به نه خورې ټیک شول دا سړی مستیې. او دریمه خبر کاټن کالي به نه اغوندې عامې کپړې به اغوندې. که په دې درو خبرو کې زه در خبر سوم بیا دې پرېږدم نه دا درې خبرې د گورنر ته بیا والله وویل یو گورنر یې استولی و هغه هلته تللی و ډېر نو ژوند یې برابر ولو. بیا حضرت عمر فاروق بیا هغه خلکو آن راوړه چې حضرت زموږ امیر گورنر ناوخته راوځي د خلکو کارو لره. بیا ده راوغوښتې چې راوي خو راغوړه څه ویلو که زموږ ته یې وزیران نه دي د هغې خو نه پر دا روډو ګرځي څوک یې څه کوي بله چې ګورې وروره باډي ګاټان دي لاره نه در کوي نو دی وروره قرار پیسې رایلی موبایلان یې په لاس کې راخیستي دا هم دی خالي کوچنی شی چین جوړ شوی دی هم ډېر غوړ شوی و ښایسته شوی حضرت عمر فاروق چې ویل دی چې ما چې تاسو ته ولې خو د خدای بیچاره وې دا څنګه کیسه ده ول ته به دی وکړې دغه کالي به وکاږې د ښایسته کالي دا به وکاږې هلته د سپېره ټاټ کالي دی هغه به واغوندې. او دویم ول چی شو کوم بیا به چی شو کې ولته دورته حضرت معافي غواړه نه معافي نه چلیږي ته به دی وکې د غره لمن لره به ولاړ شي هلته د بیت المال وشان دی دا به وګورې ستا وظیفه دی بعد گورنر یې راوستې ولته به وشان ګورې دی بعد ما ته چې شته ستولی تا کومې کیسې شروع کړي دي صحیح شولو دا زموږ د وزیرانو به بیا چې دا نه دا وایي چې د عمران خان حکومت ختمېږي نو به څونه زور به غواړي خلک ورور څونه سیلفیانې ورسره جوړولې څونه ډوډیانې ورته کولې څونه په لین کې ورته ولاړ وو بیا چې ختم شي پر دغه روډ روان دی څوک لاره نه ورکوي چې به زور غواړي بس د وزارت دپاره نو سړی مړ کېدی شو بیا نو خوند نه کوي په دغه روډو بیا پسې ګرځي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.